د حدیثو طالب ته پسپک نظر مګوره. د افغانستان طالب خو ولی دی، او که د افغانستان طالبان اولیاء الله نه دي. امیر المؤمنین ملا محمد عمر حفظه الله تعالی ورعاه کاغه ولی نه ده، ما ته وښیه په دنیا کې بل ولی کم دی. د دې نه لوی ولایت بسی چې تمام امریکا ته لرده براندام ده. تمام امریکا د طالب نه لرده براندام ده او امریکنیان دروغ وایي. مونږ ته بلا اخباري نمایندگان راشي چې مونږ د اسلام مخالفه نه یو. تاسو د اسلام مخالفه نه یئ نو ولې د طالبانو سره جنګ کوئ؟ طالبانو ستاسو پلار وجلی دی، ستا نیکه وجلی دی، یو امریکنی وجلی دی، یو د برطانیې کافر وجلی دی، یو یهودي وجلی دی، یو عیسائی وجلی دی، یو فرانسیسی وجلی دی، یو جاپانی وجلی دی. طالبانو اسلام راوستو، طالبانو د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام قائم کو. د پاکستان دي دا طالبان د دغه مدرسو نه فارغ شوده دي. دا د دارالعلوم حقانیه، د جامع اشرفیه او د خیر المدارس او د بن نوري ټونه د دارالعلوم کراچۍ او د امداد العلوم او دغه مفتی صاحب او د دې اکابرو د قاری صاحب شاګردان دي. دی هلته په خپلو وینو باندې د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام قائم کو. قسم درته خورم که طالب د کرسۍ دپاره دا کار کړی، هلته د یو وزیر او د یو عام طالب یو حیثیت دی، یو حیثیت دی، یو حیثیت. ابرز مونږ امیرالمؤمنین سره ناستو، قسم مې د خدای د مونږ دا جامې ته زیاتې قیمتي وې. امیرالمؤمنین او د هغه ملګري وزرا او دغسې په ځمکه باندې څادرې پرتې وې او په ځمکه باندې ناست. دا خلک به الله تعالی نه کامیابوي. طالب خو تنخوا نه الي، طالب خو د آخرت لپاره لګیا دی، قرباني ورکوي. او زما د الله تعالی په ذات پوره یقین دی، د هغه د خپلو بندګانو سره وعده ده، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. دا د ګلونو په شان د تفاسیر استادان، د حدیث و محدثین، فقها، اصولیین، طالبان شهیدان شوي دي او په خپلو وینو د افغانستان ځمکه چې کوم دی نو سیرابه کړې ده. او د طالب تمام اصلي غایه شهادت ته، بس شهادت بل هېڅ نه دي. زه په دغه مسجد جومات کې ناست یم او زه ډېر د رښتیاو ځای، زه د خدای په ذات درته قسم خورم چې بعض ځایونو کې موږ ته طالبان راشي او جاړي چې ما ته دعا وکړه چې خدای مې د شهادت مرګ نصیبه کړي. والله العظیم موږ ورته وایو چې بچیا موږ خو درته دعا کوو چې خدای ستا عمر کې برکت کړي، الله درته د دین د خدمت مواقع نصیبه کړه. وروره که مرګ راځي نو زه او تا ته دواړو ته د شهادت مرګ. نو بیا جاړي چې زما ملګري شهیدان دي، ما ته پر زمین ګرځېدل عار ښکاري. داسې قوم سره امریکا نه، که امریکې سره د تمامي دنیا خلک هم جمع شي، کم سړی چې د موت نه نه یریږي د هغې مقابله کائنات نشي کولی. رسول الله مبارک فرمایي زه باندې د دو خبرو نه یریږم، حب الدنیا و کراهیت الموت. رسول الله به صحابهو ته وي چې د دو خبرو نه یریږم، حب الدنیا د دنیا محبت په موړه کې راشي، او د مرګ نه به یریږئ. الحمدلله ثم الحمدلله په طالب کې دواړه خبرې نشته. طالب کې حب الدنیا نشته، طالب مرګ ته غاړه غټۍ وردي او د شهادت مرګ د رب العالمین نه غواړي. کابل چې فتح شو نو زه جلال آباد کې وم، په درېیم ورځ د کابل د فتح په درېیم ورځ مونږ لاړو کابل ته. په وزیر اکبر خان کې د حرکت المجاهدین دفترو، نو هغې کې زه په یو کمره کې وم. طالبانو وی ته دې بلې کمرې ته لږ لاړ شه، موږ دا کمره درته سوتره کوو. نو چې کمره یې سوتره کولو نو دومره د سرو زرو کالي راووتل او ما ته یې راړل چې دا نو ما ورته ویې لکه دا
مولانا عبدالجبار صاحب د هغې لوی کمانډر و. نو ما ورته لکه مولانا عبدالجبار ته ورکئ یا مولانا رباني صاحب ته یا د طالبانو بل مشر ته ورسوئ. مخکې هم جهاد شو افغانستان کې د طالبانو نه مخکې، هغې کې هم ډېر ښه مجاهدین وو، لیکن چې جهاد به وشو بعضې کسانو به د کورونو دروازې او کړکۍ او هر څه به ځغلولو. طالب یو ستنم نه ده ضایع کړي. دا د اسلام په اصولو باندې او پاکیزه قانونونه به پراتو، د دنیا قیمتي سامان به پروتو، طالب ورته بره نه دي کتلي. طالبانو د کمال پاکیزګۍ د امانت او د دیانت چې کوم نه ثبوت ورکړی دی. مجال څه چې اذان وشي او څوک جماعت ته لاړ نه شي، مجال څه چې یوه ښځه بې پردې وګرځي، مجال څه چې ته د غنا آواز واورې، تورخم نه چې مخکې شیان تر مزاره او تر هرات او تر طالقانه پورې به یا د قرآن پاک آوازونه اورې یا به د رسول الله مبارک او د قرآن بارکې تعریفي نظمونه اورې. هلته څوک ګانه نشي اورېدی. ټرک شا طرف ته د ډمو تصویرونه پکې نشته، پرکشو شا ته د ډمو، دلته کې خو چې یو ټرک شا ته روانې په موټر کې نو د ډمې تصویر ته به مخامخې. ډریوران هم اکثر د ډمې زامن دي، د ډمې داسې ټرکونو باندې کستن د ډمو تصویرونه ولګوي، نو وروسته تلونکي ته تر ډېر ساعته پورې د ډمې هغه بد شکل چې کوم دی نو ښکاره کوي، په دیوالونو باندې د ډمو تصویرونه. افغانستان د دې نه پاکیزه دی. هلته به دې په یو اجنبیه باندې نظر نه پرېوځي. ما دا پروسه کال دوره تفسیر طالقان کې کړې ده، دلته به هم څه طالبان موجودي. والله العظیم په دې 40-50 ورځو کې نه مونږ په کابل کې نه په طالقان کې، بیا رالو قندوز ته، بندر شیر خان او بغلان او مزار او شبرغان او دشت لیلا او کم ځای باندې وګرځېدو. زما دې د الله په ذات قسمې کړې او ښځې مخ مو کتلې، ښځه په پرده کې ده. او دلته ما خیال 25 رمضانو چې مونږ په تورخم را واوړېدو او د مازدیګر وختو کارخانو څخه تېرېدو، روژه وه. ما ملګرو ته وګوره، د ګوډو په شان ښځې دلته لګیا ده ګرځي، نه په سر باندې لوپټه، نه په مخ باندې څه شی، تر دې چې سینې م ښکاري. نو دا ملک د سترګو په زنا کې څومره مبتلا دی. رسول الله مبارک فرمایي العینان تزنیان وزناهما النظر، سترګې زنا کوي او د هغې زنا پردی لور خور ته چې کوم دی نو کتل دي. زړه مې غواړي چې ښه تفصیلي تقریر وکړم. یم هم بیماره یم، لیکن د محترم قاري صاحب دامت برکاتهم امر و ما د هغې تعمیل وکړو. خدا درته وایم د مارونو چې ډېر سخت حالات دي، ډېر سخت حالات. که په دکان کې ناست نو ګوره دعا کوه، که په تجارت کې نو ګوره دعا کوه، او دې مجاهدینو ته او خاص کر طالبانو ته په سپک نظر ګوره ونه ګوري. دا اولیاء الله دي، اولیاء الله. امیر المؤمنین ملا محمد عمر ولی الله دی. او من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب. رسول الله مبارک حدیث قدسی بیانوي چې څوک الله وایي زما د اولیاء سره جنگ کوي، زما هغې سره اعلان جنگ دی. نو لیلن او نهارن د طالبانو لپاره دعا کوئ. ډېر لوی سخت وخت راغلی دی. په دې کې که مونږ د طالبانو حمایت ونه کړو، د طالبانو پاسداري مو ونه کړله، د قیامت په ورځ به الله تعالی درنه تپوس کوي چې او د پېښور ځوانه ښکلې ځواني مې درکړې وه، مال او دولت مې درکړی و، طالبانو په افغانستان کې اسلامي نظام راوستی و، تا د هغه څه خدمت کړی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه سعید ابن عامر گورنر مقرر کو د حمص مدینه منوره کې. سعید ابن عامر ورته معذرت کوي چې یا امیر المؤمنین انا رجل شاب ليس ذي تجارب فاختر وانتخب من هو معمر ومن هو اعلى تجربه مني. زه خو یو زلمی یم، یو پوخ صحابي وګوره. حضرت عمر ورته غوسه شو
چې قلبتمون الخلافه ما ته مو خلافت په غاړه کو انکار کوئ سبا تیار شه عذر دې نه منم او سلو غوندې زادې راهې ورکو د واده کړه او د واده یو کال شي او یو کال ښځې ته وی ښځې تیاره شه امیر المؤمنین محمس ته لیږي سحر روان شو تاریخ نه لیکي چې په اوښ سور لاړل او که په اس خدای خبر څومره رده کې ورسېدل د مدینې منورې نه حمص تقریبا 1.5 میله لرې دی هلته ورغی د مخکیني ګورنر نه چارج واغشتو او په دویم ورځ ورته ښځې ډېرې پیسې ورکړې ښځې ډېره مالداره وه د مالدار لور وه ځان سره یې پټې پیسې وړلې وې سعید ابن عامر ته ویې خاونده حمص ډېر یخ دی ستا په بدن هم نری جامې دي او زما په بدن هم نری جامې دي ځان ته یو ګرمه جوړه راړه او ما ته هم ګرمه جوړه راړه